د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې لخوا د مزار شریف ښاروالۍ په تالار کې پیل شوی 15 ورځنی ښوونیز سیمینار پای ته ورسېده. د دغه ادارې رئیس مولوي نیک محمد حنفي د اسلامي امارت د نظام اساسي موخه خلکو ته د معیاري او اصولي خدمتونو وړاندې کول وبلل او د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو او د هغوی د کاري کیفیت د ښه والي پر اړتیا یې ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د ښوونیز پروګرام د اداري مراسلاتو او راپورلیکنې په اړه د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د مسؤلینو له لوري د امارتي ادارو کارکوونکو لپاره تنظیم شوی و چې له 15 ورځو وروسته پای ته ورسید. مدیر صاحبان لپاره مراسلات اداري او وارده او صادره بخش کې هغه د ښاروالۍ محترم په ریاست کې مو دلته ورته تنظیم کړو. نو موخه دغه سیمینارونو هغه دا ده چې زمونږ د رئیس صاحبانو او د ټولو مدیرینو هغه ارتقای ظرفیت وشي او کوم مشکلات چې د دوی لپاره په دغه اداراتو کې وي په ذریعه دغه سیمینار خپل مشکلات ورباندې حل کړي. په همدې حال کې یو شمېر ګډونوالو د دې ډول ښوونیزو پروګرامونو له ترسره کېدو هرکلی وکړ او د ورته پروګرامونو پر دوام یې ټینګار وکړ. برنامه آموزشی برنامه بود که مملو از آیه های قرآن عظیم شان و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم و درباره مراسلات و مکاتبات و بخش اداری بود که الحمدلله از زمانه پیامبر علیه السلام عمر فاروق سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه با این منوال تشریحات شد و طریقش اهدافش و تهیهش را تحت یک سمینار 5 روزه برای تمام رؤسای بزرگوار در ولایت بلخ مقام ولایت بلخ و در این تالار ښاروالۍ که ما شما قرار داریم برای تمام مدیر صاحبا و دیگر بزرگوارا را تعلیم و تعلم دادن. روز چهارشنبه آخرین روز سمینار که از طریق وزارت تهیه دیده شده بود در تالار ښاروالۍ ولایت بلخ. امروز روز آخریش است که فضل خدا ما بسیار چیزا را آموختیم. خداوند داشته باشه اینا را که از ران چیزی که بر ما گفتن ما شنیدیم و ان شاء الله خداوند ما را توفیق بده که تا آینده بخیر عملی کرده بتونیم. د یادونې وړ ده چې دا پروګرامونه د هغې ښوونیزې لړۍ برخه ده چې د بلخ ولایت د ملکي ادارو د کاري کیفیت د لوړولو او د فعالیتونو د ښه والي لپاره ترسره کیږي.